رسول الله د سیرت باره کې ده دغه پورې خبره را رسیدلې و چې ابراهه د قلیس منامه باندې یو تعمیر او مضبوط آبادی جوړ کړه. اجمالی ته درس دا مسله و چې کله ابو کرم اسعد الحميري د يهودي مليان ځان سره روان کړ یمن لا په دې مزمنځ کې د یمن خلکو دایي مخالفت وکړي چې زموږ خپل بنا راځي به وجه دا چې تاسو د پلانو نیکه طریقې پر خودري دی او بيدینه شي وي دوی ویل چې تاسو صحیح توحید د الله اومنه او دا قبول کړئ صحیح مسله دا چې دی والله اطاعت وشي او تاسو غاځي په کفر او شرک ګډوډ خبرو کې مسله ده. لیکن د غره نه یو راغی د دې اهل علم سره تورات او جانب مقابل ورکړو تختیدل لیکن ورته ویل چې ودرېږي جانب مقابل ما شو ابو کرم اسعد او دغه علما دا په پاتش بادشاہ دغه څه نقصانونه پیدا شو لیکن په آخر وخت کې چې دا وفات شو د ورور حسان پر نامه باندې هغه د حکومت ونیو. حسن کې مسله دا و چې هغه کله په یو مل باندې تعرض کوي کله بل د بادشاہانو کې د عادت عربو سره دا خبره من لو دی ورته ویل چې بده یو یمن باندې اکتفا وکړه عراق او د نور ځایونو باندې حمله مکوا لیکن هغه د قلاریدونو په عراق باندې ورغه خو عربو دغه د ورور عمر سره خبره وکړه چې موږ به د ورور سره ختم کوتی اوجنه موږ به ایسته امیر او بادشاہ مقرر کو. هغه د خلکو د مشوره باندې عمل وکړي لیکن زورعين په نامه باندې وسړیو څخه خط ورکړي ورته ویل چې د حمله مکه او د تاوان دی ورور ولې وښني په یو نشه طریقه باندې چاړو وردن نه کړ ځکه هغه حساس سړیو شکل دا دغه په ځای باندې امیر شونو الله پیدا مرز سره مسلط کړو چې بي خوبي خپل ملګری بیره طلب کړی چې لکه د ما باندې څه چلوش وې تا خپلوان وجلې لري وې دا مشوره ولا ول کنه راکولې ایسه هغه قتل کړو زورعين چې کله دعوت کې وته خو ماخذ درکړې لري تا وګوره خط کې ورته خبره لیکلې و چې لکه د خپل وجل مناسب ندي او کداري شرط وجل ګوره ستاسو دا مرز راشي به خوب وشي دا خو بش باندې شو په دې مزمنځ کې دام ختم شو لیکن حکومت یو بل چر ورغه شناخر چې هغه اجنبي سړی و فسادونه شروع کړه د خلکو عزتونه لوټول درې بشانو په خاندان کې زنواز په نوم باندې یو سړی چې هغه د وجل وته کې د اخر دی راو سوې ویل چې تاسو من امیر ډېر غیرتی او دا یو دا عیسی علیه السلام راغله شام علاقه دي چې هغه داوود شروع کړو هغه بر اسمان لاړو دغه ملګرو داوود شروع کړي لکه فیمون په نامه وغیرہ افریقا له شکل لاړل داود د ملګری نو د دې نواز کسانو په حمله وکړه چې کله دا غلامان کړو قیدې نه کړو نجران سره د شپې په شکل هغه بندګي کوي چې دا ولې موږ د عیسی متبعين یو د الله توحید منل پکار دی او دا وې دې چې یو کجوره دا موږ په خلافونه اچولې دي د خلک دغه کفر او شرک انت کوي هغه ورانه کې موږ مستوس تاسو عقیده اومنو فهمون الله متوجه شو تندر راغی ورو یا با دا کجوره ختم کړه ایسه داخله په ایمان کې داخل شو یا د عبد الله ابن التامر مسله وجه تفصیلی ذکر شو به د دوس د سالمان په نامه باندې سړیو تیر درس کې موږ ویلو چې هغه لور د حبشو بادشاہ تقریبا اوازره فوجین راوسه د ابرهه او د ایریات په قیادت زنواس او دغه فوج مات شو لیکن زنواس په درې باندې ورو دانګل به د دوړو په خپل مبین کې وبل لاندې واته خو نتیجه دا شو چې ایستدا ایریا دی وژلو د حبشو بادشاہ غوسو نو دی ابرهه غلط تسلی ورکړه یو په دې باندې چې د خپل وختي ورته خړېلی و بل د یمن د علاقه خوره ور لګلې و او دغه د خوشحالي لپاره دا مسله جوړ کړه چې پولیس په نوم باندې اوچته آبادی
دې جوړ کړه نن درس دې شروع دی دا مخکې د زوړ درس حاصلو القلیس یا قلیس په نامه دا باندې چې کله جوړ کړه د نجاشي پاشا د خوشاله لپاره ورته ویل چې ډېر اوچه د باندې می جوړ کړي دا باندې کې اوچه څنګه مرمر او باندې نه وکړلې روان کله به حجین دلته حج راځي یو بګې دي حبشه د بادشاہ خوشالي وا او بل دا منه چې د مادیت د ترش دا ډېر حجاج راځي خرچي کیږي او دا کیږي دا ټوله ګټه به یمنین برش خپل دماغ یې ګورو دا نقشه جوړ کړه چې کړه د آبادۍ نه فارغ شو د بني کنانه ونه یو نوجوان راغی بنا بر یقول هغه د بوسو کې وڅ مسله د ویدیزه کې دا قلیز جوړ کړي ګرځا یا قلیس را روان کله به حج د حج راځي او دا کار وکي او دا غل خیرت ورغی چې اصل کې حج د خپل بیت الله راځي دا پکې د کم ځای نه راغی چې دې کې به باندې نه کیږي او دا وکي او دا د دوی سره مل مشو کله چې دا ټول خلک کورون لاړ دی عربي بده کې او دسماته وکي د دې به عزتې لپاره دیم تفسیر دا معنی شهور ورواچو او دسماته وکي هغه ته چې پرې نو خو دا ټول دی ولنه ور باندې ګنده کړه نور ته لاړو سبا شکل دربار ونه خلک رااله ابراهه دې چې ګوري د دې کوټي به عزت شي ودا الګا ودا چا کړي دا ورجل یو نارینا ودا کوم څه نو من کنانا د عربو نه راغلو ابراهه ویل ودا چې د عربو نه راغلي د سړي مقصد صرف او صرف دا خبره ده چې بیت الله او سورج زوج بیت الله ورانو پرې ده میرا او دا پختنه وکړه داخله څوګي ودا اصحاب النصيحه دي اصحاب النصيحه قران کریم کې رب العالمین دا مسله ذکر کړي د سلور میاشتو کې اسلام موږ لوري دي چې جنگونه بنه کوي ذل حجه ذل قعده محرم او رجب که یو سړی ستاسو پلان موجنه او ستاسو په برابر په عربو کې نو برید به پینه کو بلکې کمل مسته ورته ورکوله ځکه څنګه الله منه کړی دي نو د عربو خپل پیداوار د شخصي نو تجارتونه هغه په دا کارونه کول چې دا ګټو پیداوار د دین راوړو یو قوم په بل باندې تعرض او بریدونه کول یو قوم راغی په دې بل باندې استعمال اول به مو چې وږي شونه به نو دوی باندې فقر او قاتل دا مسله نه دوی وایي چې باندې سبب مشه کې جنت الله منه کړی خو د شي شنه وکړو چې په دې محرم ذل قعده ذل حجه او رجب کې به جنگ وکړو د دې میاشتو اکرام به موږ بلې میاشتې چینج شو عربو د عربو مشرق دا خبره خپل مابین کې وکړو سیده کله به حج داخله رااله دوی ورته اعلان وکړي چې لکه ذل قعده ذل حجه محرم او رجب په دې کې موږ الله رسول د جنگ الله منه کړی د شي شنه وکړو چې د دې میاشتو احترام او اکرام به نور میاشتو نه چینج کو بده کې به جنگ وکړو د یو بل بریدونه واخلو یا به موږ وژنو یا به جانب مقابل وژنو هیڅ اصله او مالونه براوړو وګیو ماړه بش د ځان دین جوړ کې بدعت قران کې الله فرمایي چې عیسی په کافر شو لکه په دور مثال د حمل الثور جوزا مې شي به جنگ نه کېږي دوی به څه ویلي وی جد دل او حوتا د عزت ال تلاړو راځي چې په دې مې شو کې جګړه وکړي چې کله جد دل او حوتا نه انت جنگ نه حج به ایسر زل حجې دې مېشنه واو تقریبا 3 کال ورسره بیرته خپل ځای نه راتلو د کلونو کې تاخير کوي ودا هغه خلک دي ابراهيم عليه السلام دا هغه خلک دي نجاشي پاشا له اطلاع وکړه ته خبر نه وینا وېزمن د پولیس د آبادی بي عزتي دي عربانو کړي د زی فوج موږ راولې چې بشورش وجو دا هغه ورته ویل چې دا ډیره کړه چې دا خبره ورته وکړه نو په دې منځ کې تقریبا 18000 فوجونه تیار کړه ډیر لس پلان ورته د افریقا نه راولېګل یو پیل خصوصي ابراهیم راولېګو د محمود په نامه باندې چې دا ځل سره والو وایي څنګه دا نه خبره ختمه کړه چې موږ دې کوټې به عزتي کوي عربو کې دا مسله خورا شو ورته ویل خبر نه وي نه وی ابراهیم سره 18000 فوج وي د ډیر لس پلان ورته محمود پیل په نامه باندې روان دي د کعبه ورانه دا ډنګي
پریشان شو خفه شو وی ویل جګړه مو سره کوله یا به موږ ګټو یا به دوی پریدوی نه کافر وو لیکن د حرم د اکرام پر لړ کې پروت ځان به وژلو په دې مزمز کې ابرهر روان شو چې کله روان شو عربو چې کله نږدې راغی خصعم فنامه باندې قبيله و د یو مشر زونفیرا یا زونفرا دې قوم سره اول جګړه شروع کړه جنگ جو سره کله شروع کې جانب مقابل سره شپته زره پوجل او دا غریبانان خلک هم مسلح هم نه و خو ماته کړه چې ماته کړه د زونفر د دوی چې کوم شروع د قبضه کې واپس او قیدی او اسیر کې